متقي افغانان څنګه ولې وغولول؟ پاکستان ته د متقي تګ په اړه خلکو ولې خبرګونونه ښکاره کړي دي؟ څنګه او چا بیا به کړی دی؟ تازه در سره ډیر مهم خبر شریکوم، نو دغه ویډیو تر اخره وګورئ. هادیه نیوز وایي په الهي نصرت د متقي الوتکه اسمان کې بدله شوه. اسلام د صداقت او رښتینولۍ دین دی. اسلامي احکام په وضاحت سره وایي چې باید پاکې خبرې وشي. اسلام کې د بوسو لاندې اوبه تیرول منع دي. هغه کسان چې 20 کاله یې په زرګونو افغانان د اسلامي نظام او احکامو د تطبیق په بهانه ووژل، له یوې خوا بیا ځانونه د اسلام ساتونکي بولي او له بلې خوا بیا په مکر، منافقت او کذابت کې جوړه نه لري. د طالبانو عبدالباقي بلخي تېره ورځ په کابل هوایي ډګر کې د امیر خان متقي یو انځور له اریانا هوایي شرکت سره خپور کړ او ویلي و چې امیر خان متقي په اریانا الوتکه کې پاکستان ته په رسمي سفر روان دی. کله چې امیر خان متقي پاکستان ته ورسېده، له یوې پاکستاني الوتکې څخه په داسې حال کې راښکته شو چې د ښه راغلاست لپاره پاکستاني چارواکي نه و راغلي. داسې نه ده چې افغانان په الهي نصرت او کراماتو باور نه لري، خو داسې کرامات او الهي نصرت تر اوسه نه دی لیدل شوی چې په هوا کې د اریانا الوتکه د پاکستان په الوتکه بدله شوې وي. بیا هم د آسماني پخو او کباب شویو پسونو کرامات زموږ هیر نه دي چې د پاکستان د پوځ حقانیانو ته په واورو کې راغورځېدل. هر څه ممکن دي. د امیر خان متقي بیا دغه کار ته عبدالحق عمري لیکلی دی چې مخکې له تګ څخه یې د ولس د غلطولو لپاره د اریانا الوتکې سره انځور واخیسته او پاکستان ته چې کله رسېدلی دی، اریانا الوتکې د پاکستان د حکومتي الوتکې ته تغییر کړی دی چې په دې کې کوم حکومت پروت دی. همدارنګه سید شاه سقیم هم لیکلی دی چې چیرته ځم خبرې ستا د بې ننګۍ او رما، سړی خو ځای چیرته د سترګو لګېدو پرېږدي. ته څومره لا خر شي چې پوه شي او څومره لا ټیټ شي چې د سرګودي پهلوان ته ځان تر تا لوړ ښکاره شي. څنګه دې لا نور سپک کړي او ستا سر تر کومه د ټیټېدو جوګه دی؟ وطنداره، ساده به یې درته ووایم چې د الوتکې د شاله دروازې راښکته کېدل دا معنا لري چې د سراچي په ډاله کې راوړي، هغه هم د پاکستان سراچا چې دوی یې غواګۍ بولي. عمر یوسفزی وایي چې دې ته وایي ساینس او تخنیک، دې ته وایي 21مه پیړۍ. په کابل کې په اریانا طیاره کې پورته کیږي، خو اسلام آباد کې په پاکستاني هغې کې ښکته کیږي، خو اسلام آباد کې له پاکستاني الوتکې راښکته کیږي. وایي هوا کې د اریانا شرکت الوتکه پنچر شوه، بیا یې سورلۍ پاکستاني ته ټرانسفر کړي. همدارنګه کبیر اکمل هم لیکلی دی چې اسلام آباد ته د طالب استازو سفر ځکه بې معنا دی چې دوی د دوو لورو په ډول تعاملات نه لري. طالبان ماموران او پاکستان یې امر او بادار دی. بله دا چې لا هم د طالبانو مرکزی هستی مشرتابه او کورنۍ هلته دي او داسې سفرونه یوازې خندنې بللی شو، نه کاري. درېیمه خبره ده چې پاکستان د دې توان اراده او پروګرام نه لري چې د افغانستان ستونزې دې حل کړی شي، او نه هم طالبان ملي ستونزو ته اهمیت ورکوي. اصلا تېرو 20 کلونو کې زموږ ستونزه پاکستان او د طالبانو په شان ډلې وي. دوی چې کلونه په یو دسترخوان واوسېدل، له یوه مرکزه سابقه او اداره شول او یو پوځ یا استخباراتي سازمان یې مشرۍ وکړه چیرته یې مشکلات حل کړل چې اوس یې حل کوي. وروسته یو مهم دا چې طالب استازو دلته هم دوه مخي وکړه. اول یې د خلکو د غولولو لپاره له اریانا افغان هوایي شرکت سره تصویر واخیسته چې ګنې دې کې روان دی، خو هاخوا شاه محمود قریشي او جنرال باجوا بله الوتکه ورته درولې وه. دوی بیا اسلام آباد کې خلک نه و پوه کړي چې له دې الوتکې د راکوزېدو تصویر وانخلي. بس لنډه دا چې ګیر راغلل. هلته یې خو استقبال او د بهرنیو چارو وزارت د مامورینو لخوا ښه راغلاست خو یې ټولو ولیده. درنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې د دې ویډیو تر پایه پاتې شوئ. زموږ د نورو ویډیوګانو لپاره مو یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت، د خدای په امان.